نو دوستان څلور قسمه دي. څو؟ څلور قسمه دي. یو داسې دوست دی چې حیثیت د اور د کوتۍ د دغه دی، پلتې دی. پلته پیژنې که چې خپله قیمت به د روپۍ قیمت به نه لري، خو ستا به ټولې زندګۍ ته اور واچي، هر څه به دله تباه کړي او خپله قیمت به نه لري. دویم داسې دوست دی چې حیثیت د ژمي د مازیګر دی، چې ورته ګوري درنه ویتلی انډیوالۍ کې تکړه. دریم داسې دوست دی چې حیثیت د پکول دی، ټوله ورځ په سر ګرځوه شونډې به یې راښکته کړي، خفه به وي چې والکه دا دومره خواري او خرچه مې در باندې وکړه، به دی به خوشحاله نه کړي. پکول دې لیدلی که نه؟ پکول ټوله ورځ په سر ګرځوه او را شونډې راښکته کړي، خفه یي. پوهېږې؟ او څلورم دوست مثال د هغې دی، پوهېږې؟ مثال د چا دی؟ دا د روح دی چې تر مرګه څه کوې چې تر قبره پورې به در سره وي. دا څه دی؟ او پنځم مثال د دوست چې دی د غز د لرګي دی. غز لرګی مې لیدلی؟ نه سوری کوي منې، نه میوه کوي، نه سم سوځي، پوهېږې؟ او نه په کوټه اچول کېږي، پوهېږې؟ بلکې لا خاورې در باندې دوړوي او خوند یم تریخ دی. نه به داسې دوست به څه وکړي؟